أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. ابو رافع وایي په والله ابو لهب تر 7 ورځې زیات نور ژوند ونه کوي. اوس چې ابو لهب خپل کور ته زخمي او غمجن لاړی، هلته نور هم مرض پسې زیات سو. هغه غم او دا مریضي چې سره یو ځای سوه، نو یو بل مرض یې وزېږاوه چې په عربي کې ذات الجنوب یا ذات الجنب ورته وایي، او څوک وایي د عدسه په مرض اخته سو، چې دغه دواړه مرضونه هلاکونکي وه او عربو هم ډېر بد ځینې وړه. ساري مرضونه یې بلل، نو خلق هم د مرض د بیرې نور نږدې کېده، حتی خپلو اولادو هم پرېښاوه نور تله، ځکه د مرض د اخیستلو څخه بیرېده. څوک وایي تر بدر 2 ورځې وروسته، او څوک وایي 1 هفته وروسته تر بدر مړ سو. نو ابو لهب په داسې مریضي مړ سو چې خلق یې پوښتنې ته هم نه ورتله، حتی پس له مرګه یې اولادونه د ښخېدو دپاره نور نږدې کېده. په هغه خونه کې پروت و، څو وپړسېدی او بوی یې وکړ. خلقو د هغه و زامنو ته پیغورونه ورکول چې پلار مو بې له ښخېدو پرې ایښی دی. زامنو یې ویل موږ د مرض د بیرې څخه نسو ورنږدې کېدلی. خلقو ویل که څه هم داسې وي، خو پلار دغسې نسی پرېښولی. څو زامن یې مجبوره سوه، هلته یې یو غار وکیندی او ده یې په اوږدو لرګو ورپورې وهی او د لرې یې ډبرې پر وغورځولې. ده یې په هغه خونه کې په ډبرو پټ کړي. دا د ابو لهب خبیث مرګ و. موږ مخکې درته ویلي وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته نفر ولېږل چې هلته د مسلمانانو د کامیابۍ خبر وروړي. دغه زیری کوونکي 2 نفره وه چې یو یې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه چې په مدینه منوره کې د عالیه یعنی لوړ طرف اهل خبر کې، او بل یې زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه چې د مدینې منورې د کښته طرف اهل خبر کې. دغه 2 نفره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اوښه سپاره دي، په مدینه منوره کې ګرځي او د فتح او کامیابۍ زیری بیانوي. مګر د دوی دغه د زیرې د بیانولو طریقه د عادت څخه مخالفه وه. هغه دا چې کم وخت چې دوی مدینې منورې ته ورسېده، نارې وهي ابو جهل ووژل سو، عتبه ووژل سو، شیبه ووژل سو، فلانی 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 د خلقو نومونه یادوي ووژل سوه. د مکې مکرمې د مشرکانو ټول سرداران یادوي. اول خو دا معقوله نه ده چې ټوله دې وژل سوي وي، او بل د مدینې منورې خلق خبر وه چې مسلمانان قافلې ته وتلي دي، نه جنګ ته. نور حال خو بیا وهغو ته نه ور معلوم. نو ویل د قافلې او د قریشو د سردارانو یې سره څه، او دا نفر څنګه ووژل سوه. او دغه زیری کوونکي نفر نور هم و خبرې ته تفصیل نه ورکوي، رهي دي او دغه نارې وهي فلانی ووژل سو فلانی ووژل سو. د شاوخوا لویان او کوچنیان په پسې دي، حتی د مدینې منورې کوچنیان یې د بیتو پر قسم وایي قتل ابو جهل الفاسق. ترانه یې ځینې جوړه کړه. د مدینې منورې کفار، منافقین او یهود دا خبر نه مني، وایي دا څنګه خبره ده؟ دوی قافلې ته ولاړه او د هاخوا دا خبر راوړي چې د قریشو د سردارانو څخه 80 نفره په یوه وار فنا کېږي. دا د چا زړه ته نه لویږي. نو کفارو او منافقینو ویل دغه نفر درواغ وایي، او په حقیقت کې محمد صلی الله علیه و آله وسلم وژل سوی دی د دوی په قول.
او د دې دلیل هم دا دی چې دغه 2 نفره د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر اوږه راغلي دي. صرف مسلمانان غواړي چې په مدینه کې خلق سره ونه پاشل سي، نو یې دغه خبر راوړی دی. دا بیا د یهودو او منافقینو اوازې وې چې په خلقو کې یې خپرولې. اوس د مسلمانانو د فتح او کامیابۍ په عوض د مدینې منورې په کفارو کې دا خبر نشر سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وژل سوی دی. یو منافق و یو صادقه مسلمان ته دغه خبره وکړه، خو هغه صادقه مسلمان ورته وویل د دغه خبرو څخه لاس واخلئ، که نه والله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به در خبر کم. بیا نو کفارو د دغه خبرو څخه لاس واخیستی. خو دا خبر چې د مدینې منورې و واقعي مسلمانانو ته ورسېدی او دا یې یقین سو چې مسلمانان کامیابه سوي دي، نو ټوله د خوشحالیه په کالو کې نه ځایېده او د مدینې منورې ټول اطراف د الله اکبر په تکبیر او د لا اله الا الله په تحلیل ریږدېدل. او د مسلمانانو هغه مشران چې په مدینه منوره کې پاته سوي وه د بدر ولارې ته ورووته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم استقبال وکړي او د دغه فتح مبارکي ورته ووایي. اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه وایي موږ ته د مسلمانانو د کامیابۍ خبر هغه وخت راورسېدی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر لور رقیه رضی الله تعالی عنها، هغه چې د عثمان رضی الله تعالی عنه زوجه وه، خاورې واړولې چې د هغې د مریضۍ په سبب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عثمان رضی الله تعالی عنه پرې ایښی و او زه هم د هغه سره د کومک دپاره پرېښولم. ورونو، لکه د مخه چې مو درته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له جنګه 3 شپې په بدر کې تېرې کړې او د مخه تر بارېدو د هغه غنیمتو په سبب چې په جنګ کې په لاس ورغلې وه په مسلمانانو کې اختلاف پیښ سو. کم وخت چې دغه اختلاف شدید سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې ټول غنیمتونه چې د خلقو سره دي ټوله راوړي او دلته یې کښېږدي. خلقو هم ټوله راوړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې کښېښول او بیا د دغه مشکل د حلولو دپاره وحی نازلې سوې. عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه چې د انصارو د مشرانو څخه دی وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ووتلو او بدر ته حاضر سو او بیا 2 لښکره سره مخامخ سوه. الله عز وجل دشمن ته ماته ورکړه. ځینې خلق په دشمن پسې وه چې شړل یې او وژل یې، او ځینې خلق د غنیمتو په ټولولو مشغوله سوه، او ځینې کسان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې دپاره ولاړ وه چې دشمن حمله پر ونه کړي. کم وخت چې شپه سوه د لښکر د خلقو په مابین کې خبرې شروع سوې. هغه کسان چې غنیمتونه یې ټول کړي وه ویل دا غنیمتونه زموږ دي ځکه موږ ټول کړي دي، بل څوک حق نه پکښې لري. او هغه کسان چې په دشمن پسې تللي وه هغو ویل تاسې تر موږ نه یاست حقداره ځکه موږ دشمن پسې واخیستی او شکست مو ورکړي. او هغه کسان چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې پیره کړې وه هغو ویل موږ پر دې بیرېدلو چې دشمن به پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حمله وکړي، نو موږ په دغه مشغوله سوو. الله عز وجل د دغه فیصلې دپاره د سورة الانفال اول نمبر آیات نازل کړي چې فرمایي یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین. انفال یعنی غنیمتونه. انفال جمع د نفل ده او غنیمتو ته په دې سبب نفل ویل کیږي چې دا د الله عز وجل د طرفه یوه ورکړه او عطا ده. نو الله عز وجل فرمایي چې ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ستا څخه د غنیمتو په باره کې پوښتنه کوي و دوی ته ووایه چې د غنیمتو مالونه خاص الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لره دي چې د شرعي اصولو سره سم یې تقسیم کړي او تاسې د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ او د هغه حال اصلاح وکړئ چې ستاسې په مابین کې دی، یعنی په خپل مابین کې دوستي سره وکړئ،
مخالفت او نزاع پرېږدئ او که تاسې په حق سره مؤمنان یاست د الله او رسول الله صلی الله علیه و وسلم حکم ومنئ. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په بدر کې 3 شپې تېرې کړې نو یې د لښکره سره د مدینې منورې و طرف ته حرکت وکړي. بندیان ورسره دي او هغه غنیمتونه چې د مشرکانو څخه یې اخیستي دي ورسره دي او د غنیمتو د ساتلو مسؤله یې عبدالله ابن کعب رضی الله تعالی عنه مقرره کړي. کم وخت چې د صفرا تر تنګي تېر سوه هلته یې پر یوه غونډۍ چې د تنګي او النازیه په مابین کې وه واړول او دلته یې غنیمتونه پس له هغه څخه چې خمس یې ځینې وایستئ په مساوي او برابر ډول سره پر لښکر وویشل. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لښکره سره و الروحا ته ورسېدی دلته د هغه مسلمانانو سره یو ځای سو چې د ده صلی الله علیه و وسلم و استقبال او د فتح و مبارکۍ ته راوتلي وه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم او لښکر ته ښه راغلی او د فتح مبارکي وایي. د لښکره څخه یوه ځوان و هغه راوتلو خلقو ته وویل پر څه شي مبارکي راته وایست؟ د یو څو سپین ږیرو او زړو خلقو سره مخامخ سوو، ومو وهل ومو وژل او په 2 ساعته کې جنگ پای ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ده د خبرې څخه ومسل او ویې ویل ای وراره داسې مه وایه، هغه خلق د قوم مشران وه. اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وویل یا رسول الله حمد دې هغه الله لروي چې ته کامیابه کړې. په والله یا رسول الله د بدر څخه زما پاته کېده په دې سبب وه چې ما هیڅ دا ګمان نه کاوه چې ته دې د جنگ او لښکر سره مخامخ سې، بلکې زما یقین دا و چې فقط یوه قافله ده. که زه په دې پوهېدلی چې ته د دشمن سره مخامخ کېږې هیڅکله به نه وای پاته سوی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل صدقته، ته رښتیا وایه، صحیح ده. او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم مدینې منورې ته په داسې حال کې داخل سو چې په جنگ کې یې بری حاصل کړی او کامیابه سوی و. په مدینه منوره کې او د هغې پر شاوخوا د اسلام ټول دشمنان ځینې وبېرېده او د اهل مدینې څخه ډېر خلق و اسلام ته داخل سوه. او په دغه وخت کې عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق او د ده نورو ملګرو په ښکاره او ظاهره سره ایمان راوړي، خو په حقیقت کې هغه ګمراه او هغه کافر و. او هغه د جنگ بندیان د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر راتګ یوه ورځ وروسته مدینې منورې ته راوستل سوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر خپلو اصحابو وویشل او د ښه ګزارې سپارښت یې پر وکړي. نو صحابه کرامو به په خپله خرما خوړل او بندیانو ته به ډوډۍ ورکول. تاسې پوهیږئ چې هلته ډوډۍ تر خرما ډېره معتبره وه. د هغه وخت ډوډۍ لکه د نن ورځې غوښې. نو اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د سپارښت په سبب دوی ته ډوډۍ ورکول او په خپله خرما خوړل. او خرما خو هغه بې قدره شی وه چې دوی و خپلو بودګانو ته هم ورکول. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم مدینې منورې ته ورسېدی او بندیان هم راوستل سوه، نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپلو اصحابو سره د بندیانو په باره کې مشوره کوي چې څه ورسره وکړو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله دغه خلق د اکا زامن زموږ قوم او زموږ ورونه دي. زما په فکر چې د دوی څخه فدیه واخلو او اله کړو، نو دغه شی چې موږ یې د دوی څخه اخلو زموږ دپاره به پر کفارو اقتصادي قوت سي او ممکن الله عز وجل و دوی ته هدایت وکړي مسلمانان سي، نو زموږ دپاره به بازو او قوت سي. بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم و عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته مخ ور واړاوه، ویل ته څه وایې یا ابن الخطاب؟ عمر رضی الله تعالی عنه وایي ما ورته وویل زما رایه د ابوبکر د رایې څخه مخالفه ده. زه بیا وایم چې ما ته اجازه راکړه چې د فلاني غاړه ورپرې کړم. د خپلو اقرباو څخه د یوه نوم یاد کړي چې مشرک او په دغه بندیانو کې و. او علي ته اجازه ورکړه چې د عقیل ابن ابي طالب غاړه ورپرې کړي چې عقیل د حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورور و.
او حمزه ته اجازه ورکه چې د خپل ورور فلاني غاړه ورپرېږدي او د بندیانو څخه هر یو و هغه خپل قریب او دوست مسلمان ته په لاس ورکه چې هغه یې ووژني. دا د دې دپاره چې الله عز وجل ته یې وښکاره کړو چې زموږ په زړو کې د مشرکانو او د هغو د سردارانو رئیسانو او مشرانو سره دوستي نسته، که څه هم زموږ اقربا وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابوبکر رضی الله تعالی عنه رایه او نظر خوښ سوه او هغه چې ما وویل هغه یې نه کړه قبول، ځکه د عمر رضی الله تعالی عنه په رایه کې ډېر شدت پروت و او د نورو اصحاب کرامو رایه هم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مثل سره نظر او رایه وه. نو فیصله پر دې وسوه چې د فدیې په مقابل کې به بندیان ایله کړو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مکې مکرمې ته حال ولېږئ چې راسئ خپل بندیان مو د فدیې په مقابل کې بوځئ. په دغه باره کې الله عز وجل د سورة الانفال اوه او 8 نمبر آیاتونه نازل کړه چې دا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او هغه اصحاب کرامو ته چې دغه نظر یې خوښاوه عتاب او ملامتي وه. الله عز وجل فرمایي ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يعني نبي لره دا نشایي چې دی بندیان ولري تر هغه وخته چې دی په مځکه کې قوي سي، یعنی د مخه تر دې چې د کفارو په ډېر وژلو او زخمي کولو نه یې قوي سوی، دا نه ده په کار چې بندیان ونیسي او فدیه ځینې واخلي. دا اول او ابتدایي جنګونه دي، دلته باید شدید واوسئ. تاسې د فدیې په اخیستلو د دنیا د اسباب اراده لرئ او الله جل جلاله تاسې ته د کفارو د وژلو په سبب د آخرت د ثواب اراده لري او الله ډېر قوي غالبه او ډېر حکیم دی. ټول کارونه په حکمت سره دي. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما آخذتم عذاب عظيم. که دغه حکم چې د الله جل جلاله د طرفه پخوا لا لیکل سوی دی نه وای، نو خامخا به تاسې ته د دغه فدیې اخیستلو په سبب ډېر لوی عذاب درکول سوی وای. د دغه آیاتو تر نزول وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ناست و او ژړل. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی ویلي ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژاړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د هغه د ژړا د سبب پوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات شریف ورته تلاوت کړي. هغه هم ورسره په ژړا سو، ځکه دا د هغه نظر هم و چې فدیه دې واخیستل سي. عمر رضی الله تعالی عنه وایي شپه تیره سوه او په سهار کې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم، که ګورم دوی دواړه ناست دي او ژاړي. ما ورته وویل یا رسول الله خبر مې که ته او ستا ملګري پر څه شي ژاړئ؟ که داسې کار و چې په ما پورې یې هم تعلق درلودی زه به هم وژاړم، او که په ما پورې تعلق نه درلودی ستاسې د ژړا دپاره به در سره وژاړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زموږ د ژړا سبب هغه د فدیې د اخیستلو رایه ده چې ستا ملګرو راته وویل او ماته د دوی عذاب تر دغه درختې نږدې راښکاره سو. هلته نږدې یوه درخته وه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغې ته اشاره وکړه. او دا چې الله عز وجل فرمایي لولا کتاب من الله سبق، یعنی که د الله عز وجل د طرفه د مخه د فدیې حکم نه وای لیکل سوی، نو دغه د فدیې حکم د مخه چیرې لیکل سوی و؟ هغه د سورت محمد په 4 نمبر آیات کې دی چې الله عز وجل فرمایي فاما منن بعد و اما فداء، یعنی کم وخت چې مو بندیان ونیول یا تاسې فدیه ځینې واخلئ یا یې مفت ایله کئ چې مسلمان بندیان په خلاص کړي. نو څرنګه چې دلته د بندیانو څخه د فدیې اخیستلو اجازه وه، نو ځکه عذاب نه ورکول سو او عتاب په دې سبب ورکول سو چې د مخه تر دې چې مسلمانان په مځکه کې قوي سي بندیان یې ونیول
او بل فدیه یې د هغو کسانو څخه قبوله کړه چې یوازې د جنگ بندیان نه وه بلکې د جنگ لوی مجرمین وه. حتی د نن ورځې دولي قانون هم د جنگ مجرمین بې له محاکمې نه پرېږدي او د جنگ پر مجرمینو غالبا د اعدام یا ابدي بند حکم راوځي. خیر، الله عز وجل د دغه فدیې اخیستلو عفو ورته وکړه او فدیې شروع سوې او د یوه بندي فدیه 4000 درهمه وه، 3000 درهمه هم وه، حتی 1000 درهمه هم وه. د بندي و حال ته کتل کېده او اهل مکه د لیک او لوست خاوندان وه، یعنی باسواده وه، او د اهل مدینې لیک او لوست نه و زده. نو هر هغه بندي چې فدیه یې نه درلوده و هغه ته به د مدینې منورې د هلوکانو څخه 10 هلوکان ورکول سوه چې لیکل او لوستل ورزده کړي. کم وخت چې به یې لیک او لوست ورزده کړه دغه یې فدیه وه او بندي به یې پرېښاوه. او رسول الله صلی الله علیه و وسلم د څو بندیانو سره احسان هم وکړي چې بې له فدیې یې ایله کړه چې د هغې جملې څخه یو مطلب ابن حنطب و او بل صیفي ابن ابي رفاعه و. هغه ویل زه په مکه مکرمه کې مال لرم، تاسې ما پرېږدئ چې مکې مکرمې ته ولاړ سم، وعده ده چې خپله فدیه به درته رالیږم. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم دی پرېښاوه چې ولاړ سي. د دغه نفر بله قصه هم سته چې په وروسته کې به درته راسي. دغه رنګه یو بل نفر چې ابو عزه الجمحي ورته ویل کېده چې د لوڼو پلار و، مال او پیسه هم نه درلوده، غریب سړی و. دغه نفر هم رسول الله صلی الله علیه و وسلم بې له فدیې پرېښاوه او ده هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره وعده وکړه چې هیڅ وخت به د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر ضد په جنگ کې اشتراک نه کوي، مګر د خپلې وعدې څخه یې مخالفت وکړي او د مسلمانانو پر ضد یې په بل جنگ کې اشتراک وکړي او بیا په بندیانو کې ونیول سو. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته راوستی نو ده ویل که ته دا وار ما ایله کې وعده در سره کوم چې بل وار به ستاسې پر ضد په جنگ کې ګډون نه کوم. مګر رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه خپل مشهور قول ورته ووایه: لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، یعنی مؤمن د یوه غاره څخه 2 واره نه وهل کېږي. نو یې ابو عزه ووژي. او ابو العاص چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم زوم او د زینب رضی الله تعالی عنها خاوند و، بې له فدیې یې په دې شرط پرېښاوه چې زینب رضی الله عنها ته به د هجرت اجازه ورکوي، چې دغه کیسه به لږ وروسته په تفصیل سره درته بیان کړو. اوس نو فدیې شروع سوې. هر یو د مشرکانو څخه د خپل دوست او قریب په بدله کې فدیه رالیږي او هغه بندي یې خلاصیږي، بې له ابو سفیان څخه چې په خپله د ده زوی هم په بندیانو کې و، ځکه ابو سفیان امر کړی و چې څوک به فدیه نه لیږي چې د مسلمانانو نوره طمعه پیدا کېږي. مګر چا د ابو سفیان خبره ونه منل. که څه هم په اول او شروع کې خلکو یو څه صبر وکړي، فدیه یې نه لیږل، خو آخر مجبوره سوه، اولادونه او اقربا یې وه، نور یې صبر نه سوای کولی، هر یو خپل بندي په فدیه خلاصاوه. مګر ابو سفیان هغه خپله خبره په خپله نه سوای ماتولی، نو یې انتظار کاوه څو یو د مسلمانانو څخه چې سعد ابن نعمان نومېدی مکې مکرمې ته د عمرې دپاره ولاړی، ابو سفیان هغه نفر ونیوی او بندي یې کړي. د عربو په تاریخ کې اول عمره کوونکی دی چې بندي کېږي. خلقو ابو سفیان ته وویل: ته څنګه داسې نفر بندي کوې چې عمرې ته راغلی دی؟ که خلق ستا په دغه عمل خبر سي بیا څوک حج او عمرې ته نه راځي. ابو سفیان ویل: که څه هم خلق حج ته نه راځي، خو زه تر هغو نه ایله کوم چې زما زوی را ایله نه کړي. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم امر وکړي چې د ابو سفیان زوی د دغه مسلمان په بدله کې ور ایله کړي. ورونو، لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل چې ابوالعاص ابن ربیع د رسول الله صلی الله علیه و وسلم زوم چې د زینب بنت رسول الله صلی الله علیه و وسلم میړه و، هم په بندیانو کې و.
زینب رضی الله عنها د مخه تر بعثت یا د مخه تر دې چې د مسلمانو ښځو نکاح د مشرکانو سره حرامېده د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها په خواهش او غوښتنه و دغه ابوالعاص ته په نکاح ورکړه سوه او پس له بعثته خدیجې رضی الله تعالی عنها او د دې ټولو لوڼو ایمان راوړی مګر ابوالعاص پر خپل شرک پاته و د بدر په جنگ کې د کفارو سره راووتی او په بندیانو کې ونیول سو څرنګه چې ابوالعاص داسې څوک نه درلوده چې د ده فدیه ورکړي او زینب رضی الله تعالی عنها هم مال او پیسې نه لري چې د ده د فدیې دپاره یې ولیږي نو یې د خپلې مور خدیجې رضی الله تعالی عنها چې تر هجرت د مخه وفات سوې وه یو امیل یا د غاړې هار ورسره پروت و چې ودې ته یې د دې د واده په شپه ورکړی و نو یې هغه امیل د یو څه نور مال سره و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږي چې دا یې د ابوالعاص فدیه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه امیل ولیدی خدیجه رضی الله تعالی عنها یې ورپه یاد سوه او ویې ژړل هغه ښځه یې ورپه یاد سوه چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم سره یې کومکونه کړي وه د ده علیه الصلاة وسلام سره یې 25 کاله ژوند او فداکارۍ کړې وې نو یې صحابه کرامو ته وویل که مو خوښه وي چې د زینب بندي ور ایله کړي او مال یې هم بیرته ورکړي ښه به وي صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عزت او احترام په سبب ابوالعاص ایله کړي او هغه مال یې هم بیرته ورسره ورکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.